د کندوز ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست لخوا د دغه ولایت 180 تنو ځوانانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوه. ټاکل شوې دغه ځوانانو ته د شپږو میاشتو په موده کې د خیاطي، نجاري، نلدواني، رکشا جوړونې، برېښنا او د موبایل ترمیم په برخو کې لازمي زده کړې ورکړل شي. شپږ حرفې مجموعه دي. په هر حرفه کې تقریبا 10 شاګردان دي په یو صنف کې، چې هر استاد دغه شاګردانو ته یو وار 4 ساعته درسونه ورکوي، 1 ساعت درسونه نظري ورکوي او وروسته بیا تاسو هغه د ولیدل په هر صنف کې عملي درسونه دوی ته زده کړې کوي. نو مجموعه 180 شاګردان کېږي. اصلي هدف د دې همدا شی دی چې د فقر کچه راکمه سي او خلکو ته د کار زمینه برابره سي. انشاءالله اسلامي امارت او د کندوز ولایت رهبري خپل وطنوالو ته موږ اطمینان ورکوو چې موږ په کوشش کې یو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو انشاءالله، او مختلفو بخشو کې دوی ته موږ سهولیتونه او د کار زمینه برابره کړو. په ورته مهال هغه ځوانانو ته چې د زده کړو زمینه مساعده شوې خوښ دی له اسلامي امارت څخه مننه کوي او وایي چې د یادو حرفو په زده کړو سره به دوی ته د کار زمینه برابره شي. ما از امارت اسلامی خیلی خوشحال هستیم و خیلی از امارت اسلامی تشکر میکنیم که به ما کار زمینه مساعد کرده که ما میتوانیم در 6 ماه کار کنیم، بعد از 6 ماه صاحب دکان شویم و صاحب کار بار خود پیش ببریم و میتوانیم که یک آینده ما جور شود. از امارات اسلامی خیلی تشکرات میکنیم که 6 نوع حرفه را برای نوجوانان و جوانان عزیز ولایت قندوز تهیه نموده که اینجا همه جوانان میایند یک شغل ریاد میگیرن و از اینجا باز شهر یا قریه جایی که زندگی میکنن به اونجا میرن، دکان به خود میسازن، کار میکنن. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کندوز ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست د دې ولایت سلګونو ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې وه.